बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रज़ल टीवी की तरफ ना मोहम्मद अली जौहर तاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو نن مونږه په یو ډیره زړه ګوردواره کې ولاړ یو. دا ګوردواره په نوخار کې د حکیم آباد ته بالکل مخامخ او دا پیر سباق ایریا ده. په دې کې مونږ ولاړ ګوردواره چې کومه ده اصل کې دا د سکانو د عبادت ځای چې دا دې ته وی یعنی ګوردواره دا ګورو قادر اصل کې دا ټکیدار ګورو قادر یعنی ګورو چې کوم دی هغه خپل مشر ته وی داغه کور دا داسې یو لوی کمرې په دې کې سرور طرف ته راغی دروازې هغه بالکل کولاوي او دا د دې چې کوم ګرنت وته وی هغه سیب چې کوم ردی کوم مشري هغه یو تصویر دغه ته کې دی یا هغه یو مجسمه غونته کې هغه په هغه مینس کې پرته او هغه نه ګر چا په دې په چوکو باندې ناشتي په ادب باندې او احترام باندې پکې ناشتي او بیا د کې خبره ده چې د کې دغه ګرنت چې دی یخي نو د رخص داسې ضرورت پکې نه چې دا کم طرف ته زغره خودي زیات تر وی چیرې دا شمال او مشرق طرف چې کم دی نو دا دی افضل غني چې کله عبادت دی کوي نو په دغه حواله باندې او دا چې کم د ګوردواري عمارتي نو هغه بلوم چې ناغي باندې یعنی عمومي تور باندې هغه باندې ګمبدي بالکل او هغه باندې چې دینو وسره ګیر چا پیر بیا هغه برجې چې وته موږ برجونه هغه په سلو وړ طرف ته هغه باندې او د ګمبد چې کوم شکل نه هغه د ګولای په طریقه باندې تاسو به یقینا چې لګ ډیر ګوره دا شاته تاسو بخکاری او دا چې کومه ګولای په طریقه باندې هغه عمارتي بیا غیر پاسه د کلیس په شکل کې یو شی داسې جوړي او دا عمارت زیات تر چې دا یو منزلي یعنی ردی دو منزله نه خو ځینې ځایونو کې بیا دا دو منزلم کې دي شي او درې منزلم کې دي شي دا خو مونږه د دې حواله باندې چرینو ذکر وکړو د ګوردواره چې ګوردواره وې ستا اوس تاسو باندې لک شان دغه سیل در باندې کومه چې دا ګوردواره کې کم دی وخت موږ موجود یو دا د نوخار چې څنګه ما وی د پیر سباق په حواله باندې دا ډیره تاریخي ګوردواره ده نو تاسو لک شان ګرځوم په دې کې تاسو ګوره دا یو د دې هغه مین ګمبد ته چې مین ځای کې تاسو او بل دې کې یو ډیره چې کومه ضروری خبره ده په ګوردواره کې نو ګوردواره همیشه د سین په غاړه کې تاسو مر پوره کتري تاسو انډین فلمونو ګوره ډرامې ګوره تاسو ګوردواره چې تم ګوره هغه به د اوبو په غاړه باندې دا په هغې کې ډېره ضروري خبره ده نو دا هم چونکې دریای کابل دی او دا ډېر مشهور او ډېر زوړ تاریخي دریاب دی نو په دې وجه باندې دا ګوردواره دلته کې جوړه شوې وه اوس به لږ شان تاسو د ګوردوارې طرف ته بوځم چې دې کې بیا مین عمارت کوم ځای کې مین دروازه ده او دې سره سره بیا هغه برجونه دي واړه واړه نو دا هم تاسو باندې تفصیل در باندې کوم تاسو دا وګورئ دې طرف ته بالکل د زما شا طرف ته تاسو وګورئ دا هغه مین دروازه لري دی د ګوردوارې او دا ډیر د زرګونو کاله زړه دروازه ده او که تاسو دا اوس دې ته وګورئ تاسو ته اوس هم تاسو ته دا په صحیح حالت کې ملاویږي ځکه چې د دې چې کومه اوسپنه ده په دې کې لګېدلې ده او په دې کې کوم میټیریل پکې استعمال شوی دی نو هغه ډیر سخت دی نو په دې وجه باندې چې څومره په زرګونه کاله په دې باندې تېر شوي دي خو دا چې دی نو خرابه شوی نه اوس هم په صحیح حالت کې ده بیا کوم ګره شو تاسو ته ګورو دی کې دا خو دې کې یو خبره ده په دې ګوردواره کې دی وخت په وخت باندې اثر قدیمه والا چې دین هغې پکې سلک ډېر کار کړی دی او په دې باندې د محفوظولو کار یې دی کړی دی لږ ډېر پکې کله نه کله پکې دی مرمت پکې کوي د را مرمت په وجه باندې دا دغه شان بچ پاتې کېږي ورکه تاسو دا دروازه وګورئ دې پر تاسو دروازې ته لږ نږدې بوځم دغه خو تاسو مین دروازه وکته دې کې بیا دا چې ما خبرې وکړو چې دې کې ګیر چاپېره وړې وړې دروازې او دا دروازه تاسو وګورئ دا ډېره زړه دروازه ده دا هم ډېره پخوانۍ ده خو دې هم د یو خپل اهمیت د رشته تاسو وګورئ دې کې دا کم زنځیر پکې لګېدلی دی او دا عجیبه غونته کې دی او ډېره زړه دروازه ده خو دا هم ډېره زړه ده خو بیا هم د دې هغه میټیریل چې کوم دی هغه لرګي داسې استعمال شوی په دې کې چې دا ډېر کم د خرابېدو چانس دی او د دې به ډېر زیات کلونه شوي خو دا بیا هم چې را په خپل حالت کې دغه شان بیا تاسو دې ته ګورئ دا نور په دې کې دا ځینې تاسو ته په دې کې داسې ښکاري چې دا نوې کاڼي پکې تاسو ته ښکاري یا نو دا هغه چې ما څنګه ووایي چې اثار قدیمه ولا کوم دي نو هغې یې وخت په وخت باندې مرمت کړي نامرمت په وجه باندې دا لږ ډېر بچ پاتې شوی ده لږ به مخکې راشو اوسو او تاسو ته به دا بل چې کوم ځای دی دا ځای تاسو لږ شان تاسو سره به شریک کړو لکه تاسو وګورئ اوس دا ځای په دې کې ډېر خراب شوی دی روان شوی دی دې کې دې کوشش کړې دی اثر قدیمه والا چېرې دې کې څه کار پکې لغونته وکړي خو دا مسلې په دې کې یقینا چې شته اوس دې کې دا یو ځای کې دروازه چې کومه ده موږ ته ښکاري تاسو وګورئ دې ته دا دروازه دې کې نشته دا دې کېدای شي چا وړي لکه بس داسې حالت ته به رسېدلي چې هغه بالکل خشاک شوي نه به چا وړي دې ته لږ شان تاسو بوځم تاسو دا وګورئ بلکې دروازه په دې باندې موجوده شته دی او یو تنبه ته بالکل چا وړې ده
یو تنبه خو نشته او بله تنبه هم بلکې تنبې دواړه نشته. دا هم د هغې چې موږ د کمرې کله مین خبره کوو نو سره وړې وړې کمرې وي که نه، دا که وړه کمره ده دا هم یقینا چې تاسو کتلي. نو قدرمنو نن مونږ تاسو باندې سیل وکړو د چې کومه تاریخي ګردواره ده د نوخار پیر سباق په علاقه کې. یقینا چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي او دې سره سره که زه دا خبره وکړم چې اثر قدیمه ولا کوم ماهران دي نو هغوی له پکار دي چې په دې باندې پوره یعنې کار په دې باندې وکړي او دا په خپل تحویل کې صحیح والي. نو دغه شان به دا چې کوم عمارت دی دا به نور د خرابېدو نه بچ شي او دا به یو اساسه موږ سره پاتې شي. بل دې ګردوارې ته چې څوک راځي د سیل لپاره تاسو ګورئ دا خلک دلته ښکاري ځای په ځای باندې خلک راغلي دي سیر سپاټه کوي. نو د هغې لپاره دا یو مین یو دا لفټ دی تاسو ګورئ دا خو بند دی اوس او هغه یو لفټ چې دی هغه یو چالو دی. نو په دې باندې خلک په دې اوبو کې راپورې وځي او دلته سیل لپاره راځي او یا چېرې نو په کشتو کې راپورې وځي او دلته که څوک سیل کوي د هغې لپاره راځي. قدرمنو نن په دې ویډیو کې تاسو سره موږ معلومات شریک کړل د هغه تاریخي ګردوارې په حواله باندې چې کوم د سیکانو ده او دا په پیر سباق کې موجوده ده. پیر سباق دلته کې د سیند په غاړه باندې دا ډېره تاریخي کلی دی نو په هغې کې دا ګردواره ده. یقینا چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي. تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکوي اجازت. د الله په امان او وختونه په خیر.